پس از وسایط باربری اخیراً موترهای مسافربری نیز اعتصاب کردند. اخاذی‌ها تخریب بودن راه‌ها و نبود دیگر خدمات در مسیر شارع‌ها از جمله مشکلات اند که اینها به آن اشاره می‌کنند. اینکه خواست‌های اینا از حکومت چی است، با برخی از مسئولین این اتحادیه‌ها صحبت می‌کنیم. دولت د موږ په حصہ کې سالنګوري کوي توجه نه لري ځکه سړکونه هم خراب دي، اخاذیان غیر قانوني زښت ډېری دي او سړک زمینه حادثات ته برابر کړی دی. ورته جمپی بل راز نه وي او سړک هم څه نه څه به توجهي به وي. مونته خو دې لپاره دولت مسؤل دی چې د خلک کنټرول کو. موږ اوس د حکومت نه دا غوښتنه ده چې اوله خو د لیار جوړه کو، د پلچک جوړ کو، بیا نو د ترافیک ودرېوي چې دغه تیز کوم موټر چې هغه جریمه کو وخت ورته وټاکي چې په خپل وخت باندې ځای ته ورسي. اوس د دوه موټر چې یو موټر په 8 بجو کندهار ته راسي، بل موټر په 12 بجو راسي. دا څه علت چې د مخې موټر په 8 بجو ورسي د خاتمان تیز تللی دی. اعتصاب وسایط مسافربری سبب شده تا صدها مسافر در اینجا باقی بمانند. اینهایی که برخیشان به خاطر مریضی به کابل آمده بودند و عده‌شان به خاطر کارهای دیگر نتوانستند تا دوباره به شهرهایشان یا ولایتشان برگردند. برخی ها که در این هتل ها زندگی میکنند هم میگویند که با مشکلات زیاد روبرو هستند. اینا از حکومت میخوان تا هر چه زودتر به این مشکل رسیدگی کرده تا اونا بتانند دوباره به دیارهایشان برسند. مدتی 3 روز الی 4 روز میشه که شهرهای قندهار برای ما بسته است. البته ما نمیفهمیم که چی حادثه است، کدام گپی هست نیست. دیگه ما را اینجا معطل میکنه. این مسافرین بیچاره در اینجا با یک پول نان خوردن بند است، فعلا نداره. از کجا بکنه در اینجا نان بخوره، در هتل باشه، شب روز کرای اتاق بده یا مثلا مصارفی بیجای کده اینجا باشه. سیدل تراغلی و لار بندیز او موټر نزی نو په دې خاطر دا رقم خو د حکومت نه غوښتنه نه کیږي چې دوی لارې بندي کړي، خلکو ته ازار ورکړي. داسې دي باید مستقیما یو چاته ورسي غوښتنه ترې نه وکړي چې موږ ته لارې را خلاصې کړي، که دوی ته لارې خلاصې کړي. در این حال حکمت الله خوان سخنگوی وزارت ترانسپورت به رادیو آزادی گفت شکایت اتحادیه‌های مسافربری با رئیس جمهور شریک ساخته شده تا راه حل به آن جستجو شود. تلاش کردیم تا در مورد اخاذی‌های غیرقانونی از سوی پلیس ملی و پلیس محلی پاسخ وزارت داخله را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. اما وزارت داخله قبل از این اخاذی‌ها از سوی پلیس ملی و محلی را رد کرده است.